نوای نی، گوشه از جانمایه هنر و ادبیات امروز. بشنو از نی چون حکایت می کنند، از جدایی ها شکایت می کنند. خندای پس رو شندم دل دا بدوا، حیای لرخسار شرمی دل دا بدوا و خندم. این راگ آشاوری است. وقتی که من به صفت یک انسان خود احساس کردم، در پالوی خود هنرها را یافتم و در پالوی هنرها زیبایی ها را یافتم که زیبایی ها هیچ وعده از اشتها جدا نمیشه. دیوار بلند و قامت یار بلند، برج مه و محشر سپیدار بلند، عشق من و آشیانه فاخته هاست، این سرو همیشه سبز بسیار بلند. د ختیځ سیمې د لیکوالو او ژورنالستانو خپلواکي ټولنې د ننګرهار ولایت د عینې په مطبوعاتي دفتر کې د غزل شپه ونمانځله. په دغه شاعرانه او سندریز بنډار کې له 100 څخه زیاتو فرهنګیانو برخه درلوده چې له کابل، لغمان، کونړ او ان د کوزې پښتونخوا څخه هم یو شمېر فرهنګیانو پکښې ګډون کړی و. د نوای نی د نن ماښام خپرونه د نوموړي غونډې اهمیت او څرنګوالي ته ځانګړې شوې چې د عبدالعزیز نایبي په زیار خپرېدو ته چمتو شوې ده. د ننګرهار لیکوالو، ژورنالستانو، شاعرانو او فرهنګیانو د سلواغې اومه شپه د شمعو په لګولو رڼه کړه. په دغه شاعرانه او سندریز بنډار کې له 100 څخه زیاتو فرهنګیانو برخه درلوده چې له کابل، لغمان، کونړ او ان د کوزې پښتونخوا څخه هم یو شمېر فرهنګیانو پکې ګډون کړی و. زموږ همکار خان ولی کامران هم د دغه سندریز بنډار یو تن ګډون کوونکی و چې د نوموړې غونډې د پیلېدو په اړوند یې موږ ته داسې وویل. لومړی هغه شمعې ولګول شوې، د شمعو لګولو سره وروسته بس یو سندریز بنډار پیل شو چې دغه غونډې ته له کوزې پښتونخوا وتلی سندرغاړی، اگر سندرغاړی هم نه دی، شوقي دی، سردار یوسفزی هم راغلی و. هغه پکې خپلې هغه سندرې چې تر اوسه چا دغسې سندرې له موسیقۍ سره نه وي ویلي، داسې غزلې او هغه خپله زمزمه کړي. د کامران په وینا همدا چې شمعې بلې شوې، له کوزې پښتونخوا نه راغلی شوقي سندرغاړي سردار یوسفزي هارموني ته لاس کړ او له خپل شرنګېدلي ټټر نه یې دا غزله سر کړه. هر گل پوینو سر دے گلستان پوینو سر دے، احساس لک شہید دا ہر انسان پوینو سر دے. او قربان د دې سماج د سندریز ارتقانا نو زما پکلا هغسې ګریوان په وینو سور وېګم دروا مخلا پختو نرمان لاس راکا زما پورت وطن کې ورک جانان لاس راکا. په دغه شپه د ننګرهار نږدې 100 تنو فرهنګیانو خپله خوښي څرګندوله چې د هغو په وینا دغه شپه به د خاطرې په شان د دوی په ذهنونو کې تلپاتې وي. د دې شپې سندرغاړی سردار یوسفزی چې په اصل کې انجینیر دی او 20 کاله یې له خپل کوره په پټه د یارانو بنډارونه په خپل خواږه اواز تاوده ساتلي، له خوښۍ نه په جامو کې نه ځایده او ویلي ما ته ننګرهاریانو دومره مینه راکړه چې خپل ماشومان مې نه یادېږي. سردار یوسفزي په نوي بڼه داسې زړه راښکونکې ټپې د موسیقۍ له پردو سره یو ځای د دغه بنډار ګډون کوونکو ته ور واورولې چې د ډیرو په آن پخوا چا نه وي اورېدلې.
جانان خدای رسول ته پوری راپسې د جانان خدای رسول ته پوری راپسې په دې سربیره په دغه سندریز بنډار کې د ننګرهار ځوان سندرغاړي ګلجان صادق هم برخه درلوده چې په خپل خواږه آواز یې دغه محفل ته لا ښکلا وربښلې وه. شهید نشوی غازی امان الله که په میوند کې شهید نشوی غازی امان الله خدای ګلاله یا بې ننګې ته د ساتنه غازی امان الله په پاڅه نګران یا کمر بند کړه تر ملا په دغه ناستې کې د نورو مشرانو سربیره د دانش د خپرندوی ټولنې مشر اسدالله صافی، د ځوانانو د مرکز مشر شیر حسن کمالزی، د ادبیاتو د پوهنځي استاد ببرک میاخیل، د علومو اکاډمي غړي عبدالقیوم مشواڼی، پیر حیدري، حفیظ الله تراب، د آینې د مطبوعاتي دفتر مرستیال ډاکټر محمود ډاډمن او د ختیځې سیمې د لیکوالو او ژورنالستانو د خپلواکي ټولنې مشر لال پاچا ازمون برخه اخیستې وه. موږ د هېواد د ختیځو سیمو د ټولو فرهنګیانو د دغه اتحاد ستاینه کوو او د لوی څښتن له دربار څخه دوی ته د هېواد د فرهنګ په بډاینه کې د سترو بریاو غوښتونکي یو. په همدې هیله د نوای نی د نن ماښام خپرونه د سردار یوسفزي په هغې ښکلې غزلې پای ته رسوو چې د سلواغې ومه د غزل شپه پرې ښایسته شوې وه. چې د یار د مینې خوب په خراب زړه وړمه بېهوده به د نور چا مینت پسه وړم د هجران د لاسه هېڅ ویلې نشمه او مدام اوښکې اویزان دې په باڼه په محبت کې دومره زور ما نو لیدلی او په محبت کې دومره زور ما نو لیدلی په محبت کې دومره زور ما نو لیدلی چې سپینه وي د سترګو تور ما نو لیدلی چې سپینه وي د سترګو تور ما نو لیدلی په محبت کې دومره زور ما نو لیدلی په محبت کې دومره زور ما نو لیدلی خلق یې ټول خبر که په ما